مولا به څنګه احساس وشي چې د تو بچی ته مولا سره احساس کېدای نشي بچولا مې په سوړه کې ایټرې لګېدلې وي ته بیا کسه چې تو مسالې څنګه نه حل کی اجوبه خو یې نه کول کنه د کوزو خلکو نه چې پوس روخېږي دا خلک ډېر پسمانداري چې مولا هغه لیول درواغ مې نه زده دا اوس چې کومه مساله حل شوه دا ټمپرري دا نه غواړو مونږ دا غواړو مونږ زړه لارو یو خو ماشاءالله نوجوان دی او د ځوانانو په ټولګي کې دی زه وایم چې دو ځلې د دغه د سپورټ ښه په صحیح طریقه په کور دی خو نور بس چې کله وټونه ورافرای بدلکه کوي چې بیا وکړم زه به دا وکړم خو چې وخیری ټیم راشي بیا هغه دی بون بیا موږ په سترګو هم نه لیدلي خو د نورونه به یې ګونی او انشاءالله چې موږ څخه خدمات ورڅه منډه تړلی ټول څه صحابه نو دا نابل به یې پیاله ځل دی چې موږ دغه لاره ولو دا موږ ډېره شکریا ادا کوو هغه نابل به یې کم دی د هغه نه موږ دا مطالبې وه دا شی نه اول د الیکشن په وخت کې نه کوو صحیح او مسالې ښې ډېرې دي د غیلو کې او موږ سره مشوره یې دا نه مخکې هم کړې وه چې نابل وي نو موږ به انشاءالله وټن دغله ټول د کلي څومره محالې ولري دا به ټول هم دغله ورکولې هغه نه بغیر هم نه ترې څه غواړو نن به سره څه داسې هغه شته دی چې موږ ډیمانډ ترې وکړو مسالې ډېرې دي هغه به ورته ښایي لکه څنګه و د بجلۍ مساله رایو موږ د ویلو کې یا د دغه اوبو مساله رایو اوبو خو یې پیپ راوړو کنی په دغه لوکه دومره کمزور یو د اوبو یې واجه نه او اوس موږ ته دغه سره ودان کوو د ټول سرکي کامر کې طرفه د دا خبره کوم چې دغه سره موږ ودان دو چې په کوم ځای کې مزدوري راتي انشاءالله چې موږ به تاسو سره ویلوړو په هر ځای کې او حمایت به رنګ کوو داسې حمایت هم نه چې صرف خپل ریا کوو انشاءالله چې الیکشن په ورځ د ووټ په ذریعه به انشاءالله موږ تاسو سره ویلوړو ټولو نه اول خو دا چې کله توله کم پاسپورټ لرسي کنه ته دا کسا چې د تو ښځه د تو بچي دا چېرته دي اوس که د مو ښځه د مو بچي د مو ټول خاندان په اسلام آباد کې اوسېږي او زه ووټ له تو لرسم مولا به څنګه احساس وشي چې د تو بچي تږي دي تو اوبه نشته تو زنانه بهر ووځي د کور نه مولا سره احساس کېدای نشي څه لا نشي کېدای چې د مو بچوله ټول سہولیات موجوده دي زه په اسلام آباد کې اوسېږم بچوله مې په سړک کې ایټرې لګېدلې وي په ګرمۍ کې ورته یخې سیګون لګېدلې وي اوبه هر یو شی ډېر تېر وي نو هغه سړي لا به بیا څه احساس وشي چې مو د چا نه اوټ راوړی دی زه چا جوړ کړی یم نو چې څوک هم د بهر نه اوټ لرسي که نه چې بلکل یم مو زه ته دا نه ویم چې چا له موله مارو کو خو داسې کس له اوټ ورکو چې زه دا خبره هر شي ته کوم چې د تو په بچي باندې بجلي نه وي چې د ده بچي له هم بجلي نه وي چې تو بچای دلته په غورمه کې پروت وي چې د ده بچی هم په غورمه کې پروت وي سره په همدا علاقه کې ته بیا کسه چې تو مسالې څنګه نه حل کېږي نو دا یو څو د مونږ په ذهن کې په کور دی چې دا شیونه مونږ په ښه کې نه وو بیا به نه به دا مسالې وي په تېر حکومت کې د مونږ د خیبر 15 کسونو په ښه په های پوزیشن باندې یاره دومره بېوسه و هغه یا دومره خودغرضه و هغه چې دلته کې که صرف یوټیوب ویل هغو د حکومت نه منظور کړی وای نن به یوه مساله هم نه وای اجوبه خو یې نه کول که نه د حکومت پیسې وي خو وجه څه وي وجه هماغه وي په خپله په خېټه موړ وي او یی چې که دا ټوله دنیا په خېټه باندې مړه ده اوس لازم خبره ده د کوزو خلکو نه چې پوست روخېږي دا خلک ډېر پسمانده دي ویګا مې مول ته هم دا خبره کړې چې انشاءالله که الله تعالی مو کار وکړه چې 100 روپۍ رسي په 100 کې او یا روپۍ به اول په دغو خلکو باندې لګوو و 10 روپۍ به کوزې لګوو څه لا چې دا خلک ډېر لوندې دي چې کومه پیر هم دغه خلک دغو نورو خلکو سره لیول پیر نه وي روخېجاولي هغه پیر به مونږ په توسو لا ټول سہولیات په انشاءالله مونږ دلته راوړو اوس زه یې ته راغلی مولا پته ده تاسو ټولو په ذهن کې دا خبره وه چې مړه نبیله دا خو د نیو هر یو کاس راغلو تو خو وړوکې ورته وویشتې خلکو خو ورته دلته ایرپورټونه جوړول خو ما ورته وویل چې موی لا هغه لیول درواغ مې نه زده کېدای شي 15 کوله پاسې بیا زده کم دا مې ته نه ویم خو په نن ورځ چې زه یې ته کومې خبرې کوم دا یې ته د زړه نه خبرې کوم و مونږ زه پخپله داسې یم چې دا سیاست پکې اچانک ځکه راغلو چې اوس مثال د انتوسو مساله وښیه دا اوس چې کومه مساله حل شوه دا ټمپرري دو عرضي څنګه دو سابو په لیاره کې چا پیپ وتښتولو بیا سابو په لیاره کې غلو یوړو یا سابو موت شولو بیا مساله دوی تاسو زه سیاست لا دغله رو دا لاغلم چې زه ویم چې دا مسالې پرمنن حل شي که چېرې زه ایم پی ای یا ایم ان ای یا د ګورنمنټ په بل پوزیشن باندې وای
خو تاسو د پیپ مساله وه مولا پته وه چې پیپ مساله یوه ارزي ده میاشتې پوره یوې نیمې دی پوره خو مو به څه کړي وای دلته به هم یو ښکلی ټویلې ته وبوسلی وای د حکومت په روبو په خپلو روبو نه تاسو مساله هم ختم تاسو هم خوښ شول زه هم خوښ شول نو مونږ مقصد همدا دی سیاست کې ارتاق چې دا مسالې مونږ مستقل طور باندې ختم کړو دا نه چې مثال زه هر چېرته دا یوه خبره کوم چې مونږ داسې یو چې لکه سار د موت وي او با ډاکټر یوه ګولې دیر کې صرف یو 12-10 घंटो لا د اثار خوک په پکارو شي 12-10 घंटे د دوباره په سار کې خوک شي نو مونږ دا نه غوړو مونږ دا غوړو چې مونږ دا مسالې په مستقل طور باندې ان شاء الله کا خیر وي د الله په فضل سره ختم کو نور الحمدلله ادانه مخکې هم د خلکو سره منډه ترړې والی دي بیا به یو واه والله بالله چې د توسو دغه زوینه یو وټ خورته ملو نشي مواجون به یو وټ او ته بیا مولا روشه او چې په میاشت کې 15 ځله روشه چې بیا مرنه خولي رونه شي دا ټولم یم او دا ټولو لام یم مونږ په دغه شي باندې بالکل هم نیت نه دی او دا مې ته وایم چې تاسو ولا کم کور او قسم دی که دا مې په دا نیت باندې کړی چې زه به دلته ارڅم ځکه چې په ټیم کې داسې مو څه غم نه وه خو چې روغلو خبره یې وکړه چې دومره تکلیف دی خم دی تاسو په کور پسې چې کله ورته ګلفام به یې وویل چې داسې 800 غازه نو مو چې تا پیپ نه واخیستی صفا خبره نو مو هغه مونږ کاس له وویل په افیس کې بلال له چې بلاله 800 غازه پیپ اخیستل دي که نه ولې لا الیکشن دا کیسې نه وې نو مو په ذهن کې څه و چې یاره 800 غازه خونه یې وشوه دا ډېر غټ زوی ده دا 2 لکه 3 لکه روپو پیپ خو به وي مو په ذهن کې دا و په سبوی باندې بیا بلال نه پوښتنه وکړه چې بلاله څه وشول هغه د پیپ راته وویل چې بس هم یې وکړله نو تاسو پیپ تقریبا چې 50,000 روپۍ باندې وشولو لکه دا ډېر وړوکې روپۍ دي دا ډېر لږ اماونټ دی او تاسو لا به پې څومره غټ یو قسم لا فایده میلو شوی وي چې تاسو زنانه کم چې دومره لرې تللی انشاءالله امید دی چې اوس پې څه وخت پرې نه څي نو خبره ټوله د نیت تو خبره یوه به ته بسې بله خبره مو کوم اوس مو کوز پنده زارینو ټرسه مې کوله شروع کړی مخکې هم زوړ کوله اوس الحمدلله کوله مې شروع کړی نو همدغه کسان چې دا اوس په تاسو له وټلر سي کم چې کوز اوسېږي دا اوس الوم ملګرتیا هم د شاید شیطان شامل شو یاره نبیله کوله دې شروع کړی مړه کما کلیې دلته کوله څه کوې خو په اعتابوت کې ځون له کوله وخله چا به وویل چې مړه کما کلیې دا خو د اوسېدلو ځای نه دی مړه دغو خلکو سره ژوند څنګه کوې دا هغه خلک چې نن به تاسو له بیا وټلر سي ښه هغه په ذهن کې دا خبرې دي نو دغو نه بیا د خیر تامه څنګه بسوتي نو مونږ انشاءالله که خیر وي دا اسرا و دامې دو که خیر وي انشاءالله که الله تعالی جوړ کړلو خو هغه خو په 3 میاشتې کې چې الله تعالی انشاءالله جوړ کړو په 3 میاشتې کې انشاءالله که خیر وي په دغه ځای کې ځای به تاسو راکاوه د سولر ټویل پورا مې چې تا جوړ نه کړو که نه نو ما رو بداله کو انشاءالله که خیر وي دا مې اسرا وتا دو و که جوړ نشوم دا هم وورو که جوړ نشوم د اوسنی ته ویم میوا جون بی چې جوړ نشم انشاءالله روشه دلته مولا زو یو خایه چې اوبه رووځي بور دم په مو باندې شو انشاءالله که خیر وي هغه چې کم پیپ شی دی هغه دم په مو باندې شو دا مې هم درسره ودادو انشاءالله که خیر وي مو ته وویل چې مونږ د دا دپاره سیاست نه کوو چې یا تاسو را غلط ودې وکړو یا هغه خپل صرف ځون وښایلو دپاره نه مونږ زړه لرو مونږ ایله هغه سیاستدان نه یو چې زړونه یې وتې دي مونږ زړه لرو مونږ احساس لرو همدلته تاسو سره په همدغه علاقه کې اوسېږي همداسې تاسو په شانتې مشرون دي همداسې هم کشرون وروڼه دي همداسې هم خویندې میندې دي همدلته اوسېږي الله چې د اوبو مساله تاسو لا وي چې مولا د اوبو مساله وي نو مولا ځکه دغو ټولو شیانو احساس دی که چېرې زم کوز اوسېدی که نه خو والله کار ورته سره هم احساس وی دروغو به مې تا ډېرې کیسې کړې وی خو والله کار ته پته خو مولا احساس دی چې کله په ګرمۍ کې بجلي نه وي د موږ ماشومان څه کوي چې کله په سوړه کې یو شي ضرورت وي و نه وي بیا څنګه مسالې وي نو انشاءالله که خیر وي مواجون بی هر کله ته ویلکم دی آفیس کې صبح 10 بجو نه کنم ان ماخوام 5 بجو پر کنم
په ورځ کې ډېر کسونه چې الحمدلله چاله هم مسافرین دي ویلي چې یا نابیل نشته ده یا نه روڅي یا څه چې په افیس کې هم غریب سړی مرسي لیوانی سړی مرسي روغ سړی مرسي مزدوره سړی مرسي د هر یو سره ښه ملویږو سم د واسه کېږي ورسره وایو چې سم د واسه نه کېږي ورته وایو ښه چې کاوه هر څه پې وکړو ته وایي چې یاره دا مې په واس کې نه دی سوپه خبره نه څوک په تامه کې سوتو نه به یې بیا سوتو ځکه چې دا د واجب ډېر خلک نقصونو کی چې دا پخ ټیم باندې وایي چې سعید او بیا نه وي کم هغه مې سره وکړه مې جون به انشاءالله د 8 فروری نه بعد بله هفته کې روڅه چې دغه کیسه باندې انشاءالله که خیر و عملي کو یو ځل بیا د تاسو ټولو ډېره د زړه نه شکریا ادا کوم او صرف دا یوه خبره به وکړم چې ډېره مو کتل ډېرو لموټونه مې دا نه مخکې ورکړي دي خو دا یو ځل زه ویم چې یو بدلون لا وټ ورکو انشاءالله که خیر وي په یوه طریقه باندې به هم نه مایوسه کوو په یوه طریقه باندې به هم سره انشاءالله که خیر وي غلط بیاني نه کوو چې کم شی په واس کې وي یا ټولې دنیا په مخ کې به ته وي چې په واس کې هم دی چې کم شی په واس کې نه وي خو یا د تو زړه چې وي یا د مو زړه چې وي مې ته ویم بیا چې په واس کې مې نه دی خو غلطې خبرې به انشاءالله که خیر وي کله هم د مونږ طرفه ته نه کېږي ټولو د زړه د کومې نه شکریا الله دا وکړي چې دا مسالې د تاسو هم حال شي د مونږ هم حال شي ځکه چې مونږ هم دلته اوسېږو هم دلته هم کلی دی او الله تعالی دا مو سره په خوشحالو باندې هم دغه شانتې بیا مې لووي ډېره مهرباني